د سیمسنز هغه د جعلي کارټون دی کوم چې د نړۍ طاقتورترین خفیه تنظیم پریمیسنز لخوا په مخ وړل کیږي. په دې کارټون کې دا تنظیم خپل هغه خفیه مقاصد او کارونه نړۍ ته وړاندې کوي د کومو پلانګذاري چې لسګونه کاله مخکې د خفیه تنظیم کړي وي. خلک دې کارټون ته وړاندوینکي یا پیشنګویانو والا کارټون هم وایي او دا په دې خاطر چې په دې کارټون کې بعضې داسې کلیپونه ښودل شوي دي چې په راتلونکي کې بالکل حقیقت ثابت شوي. نن به د دې وړاندوینو له ډلې نه د شپږو په اړه معلومات درکوو چې واقعا په لیدو او اورېدو به حیران شئ. اوله وړاندوینه دوستانو، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاچا کېدو نه لسګونه کاله مخکې دا پلان جوړ شوی و چې ټرمپ به پاچا کیږي. په دې کارټون کې په 2000 کال کې ښودل شوي چې ټرمپ به د هیلري کلینټن په خلاف انتخاباتو ته ودرېږي او ټرمپ په ګټه به تمامیږي. په 2014 کال کې په حقیقت کې هم همداسې وشول. دلته ټرمپ د زینونو د ښکته کېدو او لاس د خوځېدو په حال کې ښکاري، مګر آیا تاسو تصور کولی شئ چې دا هم د لسګونه کاله مخکې پلانګذاري شوی و؟ په دې کارټون کې ښکاري چې ټرمپ د کمپاین په وخت کې د زینو نه ښکته کېږي او لاس خوځوي او په راتلونکي کې همداسې وشول. په 2000 میلادي کال کې د دې کارټون په یو کلیپ کې ښودل شوي و چې کله ټرمپ پاچا کېږي نو دا یو عرب ملک ته د کانفرانس لپاره ځي او هلته 3 کسان په یو سپین او تور توپ باندې لاسونه ږدي چې ټرمپ هم پکې شامل وي. مګر په 2019 کال کې نړۍ بالکل حیرانه شوه چې ویې لیدل همدا 3 کسان په همدې شکل په همدغسې حالات کې چې په همدې تور او سپین توپ لاسونه ایښي ښکاري او په همدې باندې د امریکا رسنۍ ABC نیوز یو ریپورټ هم جوړ کړی. It claims to show a screenshot of a 2002 episode of The Simpsons that eerily mirrors real-life events. It shows Donald Trump touching a glowing orb with 2 Middle Eastern-looking men. Well, last month, President Trump did just that with the King of Saudi Arabia and the President of Egypt. So, did The Simpsons really predict the future? درېیمه وړاندوینه په 1990 کال کې د دې کارټون په یو برخه کې ښکاري چې یو کرکټر په لاس کې اخبار موجود دی او 9 او 11 عدد په لیکل شوی او 11 عدد ته د ورلد ټریډ سنټر شکل ورکړل شوی. دوستانو، د 9/11 واقعې نه خو به تاسو ټول خبر یاستئ چې په نیویارک کې 2001 کال د 9 میاشتې په 11 تاریخ 2 طیارې د ورلد ټریډ سنټر تعمیرونو سره وجنګېدې چې دا تعمیرونه په مکمل ډول تباه کړل او امریکا د دې حملې پړه په اسامه بن لادن واچوله او په دې بهانه چې هغه په افغانستان کې پټ دی حمله یې وکړه او افغانستان یې اشغال کړ. مګر د دې پلانګذاري د خفیه تنظیم په 1990 کې کړې وه. په 2001 کال کې د عمل جامه ور واغوسته، یعنې 4 کاله بعد. څلورمه وړاندوینه په 1995 کال کې ښودل شوي چې د دې کارټون یو کرکټر په موبایل کې په ژوندۍ بڼه مخامخ د یو بل کس سره خبرې کوي. مګر په 1995 کې موبایلونه په دې ډول وو چې د لایب خبرو کولو پکې هیڅ گنجایش نه و او نه د چا په ګمان کې و چې په راتلونکي کې به داسې وشي. مګر 15 کاله بعد په 2010 کې په اول ځل داسې موبایل ایجاد او نړۍ ته وړاندې شو چې مخامخ د یو بل سره لایب خبرې پکې کېدای شوې. 5مه وړاندوینه د سمارټ واچ په اړه ده چې په 1995 کال کې د دې کارټون په یو برخه کې ښکاري چې یو کس د سمارټ واچ څخه استفاده کوي او 19 کاله بعد په 2014 کې اصلي سمارټ واچ نړۍ ته وړاندې شو چې سامسنګ او اپل کمپنۍ یې جوړوي. 6مه یا اخري وړاندوینه د ایبولا وایرس په اړه ده. دوستانو، ایبولا وایرس په لومړي ځل په 2014 کې نړۍ وپېژنده، مګر د دې پلانګذاري هم مخکې له مخکې شوې وه. په 1990 کال کې د دې کارټون په یو پارټ کې ښکاري چې یو ماشوم مریض دی او یو ښځه ورته یو چاټ ښکاره کوي چې ته د ایبولا وایرس له وجې مریض یې. په دې چاټ کې لیکل شوي هم دی ایبولا وایرس. نو د دې په لیدو انسان حیرانېږي چې په دې کارټون کې چې څه ښودل شوي دي هغه څنګه 19 کاله بعد بالکل کټ مټ هماغسې رښتیا ثابت شو. نو دوستانو، ستاسو په ذهن کې به دا پوښتنه پیدا شوې وي چې د یو وایرس له خفیه د جعلي تنظیم سره څه رابطه ده؟ نو په یاد ولرئ چې دا د دوايانو ټولو لوی کمپنیانې د یهودو دي او پریمیسنز تنظیم ټول خلک هم یهود دي. نو دا د دوايانو کمپنیانې داسې مرضونه وایرسونه لیبارټریانو کې جوړوي چې علاج په نړۍ کې له هیڅ بلې کمپنۍ سره نه وي. اوله دا مرضونه په دنیا کې خوروي او په لکونه بېګناه انسانان پرې له منځه وړي او بیا یې دا کمپنیانې د دې مرض دوايانې په نړۍ په لوړ قیمت پلوري او همداسې یوه لوبه اوس د کورونا وایرس په بڼه له دنیا سره ولوبوله. او باقي تاسو د دې په اړه څه وایاست؟ د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. او دوستانو، که غواړئ چې د پریمیسنز خفیه د جعلي تنظیم په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د دې تنظیم پوره په تفصیل سره ویډیو زموږ په چینل کې موجوده ده او لینک یې هم د ډسکرپشن نه ترلاسه کولی شئ. زه امید لرم چې دا نننۍ ویډیو نه به تاسو نوي ډېر څه زده کړي وي او دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. د یو بلې نوې معلوماتي ویډیو سره به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.